یو 2-3 ویډیوګانې مخکې رحمت الله نوروز سره چې کومه انټرویو موږ درلودله، مثلا زه ډیر خلک د کریپټو مشوره نه ورکوم چې کریپټو ته منځ کیږي. دلیل دا دی چې هغه ډیر ورسټایل دی، مارکیټ برو کته کیږي او ډیر غټ پلیران پکې دي، نو زه چاته مشوره نه ورکوم. چې په هغې ویډیو یو بخش کې ویلي ول چې زه خلکو ته نه ریکمنډ کوم، مشوره نه ورکوم چې کریپټو شروع کړي. ولې د دې یو څو ریزنز دي، د څو وجې دي چې کریپټو ته زیاتره خلک ریکمنډیشن نه ورکوي. بعضې خلک زیات چې کوم انفلوئنسرز دي هغوی ریکمنډیشن ورکوي. ولې ریکمنډیشن ورکوي؟ د هغوی هم خپل یو څو علتونه دي چې راځو ګورو هغې باندې بحث کوو. اول پوینټ دا ده چې ډېر خلک سوشل میډیا انفلوئنسرز چې کوم دي په سوشل میډیا کې چې کوم خپل کریپټو چینلز لري، خپل کریپټو کې کار کوي، یا د کوم کریپټو ایکسچینج چې کوم دا کوم والټ ده دغه سپانسرشپ لري، دغه پروموټ کوي، نو هغوی وایي چې راشئ تاسو په کریپټو کې کار وکړئ، ګوره $2,000 زه ورځ کې ګټم، دونه دا ګټم، دونه هغه ګټم، ټول خپل فایدې ښیي. نو هغه خلک چې کوم ګوري چې کوم غواړي کریپټو شروع کړي نه پوهېږي، وایي چې ښه دا سړی چې دونه فایده کوي، هغه سړی دونه فایده کوي، نو زه ولې باید دا فایده د لاسه ورکړم، زه هم باید شروع کړم. مشکل دا ده چې هغه یو اړخ د کریپټو مارکیټ ته د ښیي، یا څوک چې کریپټو انویسټرز دي یا څوک چې په کریپټو کار کوي، بل اړخ نه ښیي چې هغوی څونه بیرته پکې تاوانونه کړي دي. آیا دا خپله دا خلک هم چې کوم اډورټایزمنټ کوي یا اعلانات کوي یا پروموټ کوي، خپل هم کریپټو کې کار کوي که نه کوي؟ که کوي، آیا دوی خپل مکمل خپل لاره تا ته ښیي که نه ښیي چې زما دغه سر نه شروع کړې ده، دونه وخته پورې ما سټرګل کړی ده، دونه مې تاوانونه کړي دي، هغې نه بعد دونه زده کړې نه بعد اوس ښه ده، زه لږ زره ګټه کولی شم. نه یې کوي که نه؟ خو که کولی بیا صحیح و. هغه ولې نه کوي چې هغوی ته پیسې ورکول کېږي چې ته موږ دا پروډکټ انټروډیوس کړه، هغوی ته پیسې ورکول کېږي چې موږ ته دا ایکسچینج لرم، زه دا والټ لرم، دا والټ راته پروموټ کړه. نو هغه پیسې زیاتره دا ډالر دا ویډیوګان، بل ویډیو کې به زه هم ډالر باد کوم، دلته په $10 ورکوي، $2 بنډل ده، دا ټول نقلي دي، فیک دي، رښتیانو نه دي، خلک هسې پکې غولېږي. یو خبره چې باید همیشه تاسو فکر وکړئ په دې کریپټو مارکیټ کې چې څونه فایده ده د هغې برابر تاوان هم ده، یا په دې طریقې کې ووایو چې څونه فایده ده پکې هغې نه تاوان پکې زیات ده. دا شی باید همیشه تاسو ذهن کې وساتئ. څو ځایانو نور هم ما ویلي دي چې دا کریپټو کې داسې نه ده چې ته راځې ته ټوله فایده کې سر نه تر اخره پورې، ډېر زیات تاوان نه دي. کریپټو داسې ده لکه ته به شکارچي غوندې، ته به انالیسس ته کوې، موږ ورته ټیکنیکل انالیسس وایي، تنازنه ټول همدغه کریپټو کې چې څوک کار کوي زیاتر خپل ټیکنیکل انالیسس، فنډامنټل انالیسس باندې مخکې ځي. ته ټیکنیکل انالیسس کوې یو چارټ کې یا یو کوین کې، هغې ته صبر کوې 15 ورځې، 6 ورځې، 7 ورځې چې کم پوینټ ته راشي، نو هغلته بیا ته اخلي او 2 ساعته کې چې کوم خپله فایده ده هغه وباسې، خلاص. داسې نه ده چې ته هره ورځ ټریډ کوې. خو ټریډینګ سټایل هم فرق کوي، څوک یو ورځ کوي، څوک 2 ورځ، هغه بیخي بیل ټاپک ده، هغې باندې اوس نه غږېږو. بله خبره دا ده چې زیاتر وخت دا کوم ټیکنیکل انالیسس چې ته کوې، ټیکنیکل انالیسس اصل کې وایي چې ته دغه ګراف چې کوم د پرایس ایکشن ځي، پاس او لاندې راځي، شنه او سره کینډلز جوړوي، کینډل سټیک ورته وایي، د دې هسټري په حساب چې شاته کومه څه هسټري لري د هغې مطابق ته راځې اوسنی چې کوم پرایس ته قیمت ده د هغې پریډکشن ورته وایي. پریډکشن مطلب هغه خپل تحلیل کوي چې احتمال زیات دی دا ده چې دې سره پورې دا قیمت به لاړ شي، یعنی 100% هیڅ څوک هم تا ته نشي ویلی چې دا قیمت 100% دې ځای نه هغه سره پورې ځي. هغه وخت کې به درته وایي چې وګوره ما دلته ویلي ول، اوس دلته راغلی دی، د هغې کار نه بعد به تا ته بیا وایي چې دې سر کې ما ویلی و، هغه سر پورې دا د راغی ولې کته ما رښتیا ویلې. که هلته نه وتل اعلان تللی، بیا به دا ځان غلی کړی و چې بس پریډکشن ده، وشو ونه شو مارکیټ د همداسې ځي. اکثر وخت دا خلک خپل چارټ انالیسس یا ټیکنیکل انالیسس ټول کوي، زیاتر ټیکنیکل انالیسس کومک کوي چې ته پوه شې دا پرایس ایکشن کومه خواته روان ده. که چیرې غلط لاړو، مثلا د تا ټول ټیکنیکل انالیسس صحیح ده، یو غلط ځي، مګر ګورې تا چارټ هر څه صحیح. دلته ده چې ته باید فنډامنټل انالیسس نه هم ځان خبر وساتې. فنډامنټل انالیسس مطلب چې ته باید د کریپټو مارکیټ نه باندې د دنیا کې څه خبرې روانې دي، څونه اثرات لري هغه په کریپټو باندې، هغه نه باید ځان خبر وساتې. چې کوم خبرونه راځي په کریپټو باره کې، کوم نیوز راځي، کوم مملکتونه کې کوم ډیولپمنټ روان ده، هغه ځایانو کې چې کریپټو قبول شوی ده، مایننګ بیټ کوین مایننګ هلته روان اوسي، هغه مملکتونو کې څونه ډیولپمنټ روان دی د بیټ کوین مایننګ باره کې، څونه ډاون روان دی، نو دا هر څه مربوط کوي د چی باره کې د خپل قیمت جګېدو ټیټېدو باره کې چې یو دمي یا لاندې ځي یا پاس ځي.
د دې شیانو باید خبر وساتئ. دویمه خبر دا ده چې کرپټو مارکیټ سټیبل نه ده. سټیبل مطلب چې داسې نه ده چې همداسې روان اوسي. ډېر والټایل ده. والټایل مطلب چې ډېر زیات لاندې او باندې کېږي، داسې کېږي. ډېر سخته ده چې سړی هغه کې خپل ځان وساتي، هغه پیسې خپلې وساتي او هغه پیسې داسې ځای کې استفاده کړي، داسې کوین کې استفاده کړي چې هغه کوم ځای کې د ګټې ځای اوسي، چې هغه ګټه واخلي او زر مارکیټ نه وځي. نو والټایل ده مطلب چې هیڅ ته نه پوهېږي چې اوس بیټ کوین په دې قیمت کې ده، سبا په کم قیمت کې راځي، هغه نه بعد بیا لاندې یو دم راځي. اوس دا ویډیو چې زه اوس ریکارډوم بیټ کوین په 9,800 کې ده. تاریخ ده 15 مې. څو ورځې مخکې په 1,400 کې ډالر و. هغې نه 2-3 ورځې مخکې دا په 1,000 کې و. نو ګوره چې په دې هفته کې دا څومره جیګ او ټیټ یو دم راغلی تللی ده، نو ته نشې ویلی چې دا سټیبل ده او دې کې زه ګټه کولی شم. دې دپاره ګټه پکې ډېره سخته ده، تاوان پکې اسان ده، زر سړی تاوان کولی شي. او اکثر وخت داسې وخت کېږي چې هغه ګټې نقطه تا ته ښه معلومه وي خو تا نه تېره شوي، یعنې دې نه دونه یو دمي دا پرایس جګ او ټیټ کېږي. نو دغه دپاره هم هغه خلک چې صحیح مطالعه نه لري، صحیح زده کړه نه لري، زیات خپل کولی شي پیسې خپل ضایع کړي. دا مطالعې باید خپل قوي کړي، د پرایس قیمتونه باید ځان خبر کړي، دغه یو دمي جګېدل او ټیټېدل دې نه باید همیشه خپل نظر وساتي چې ولې دا جګ شو. دلته دا ټول داسې نه ده چې خپل سر باندې ځي ورځي. دا خپل سټډیز لري، ټولز لري چې په دې باندې ته ځان پوهولی شي، نقطې پیدا کولی شي چې دغه پوینټونه دي. مطلب دا ده که سټډي ته مطالعه ونه لري، دا ونه لري، دا نقطې تا ته ډېر سختې دي. ته باید کم از کم 6 میاشتې صرف درس ورته ووایې، دې نه مخکې چې ته راشې مارکیټ ته شروع وکړې. اوس اکثر دوستان دا دي چې بس کرپټو نوم مې واورېده، بله ورځ وایي زه میلیونر کېږم، یو کوین اخلم، بس جګېږي ډاز، نه درس وایي نه خو نه بد. راشي مارکیټ ته، هغه څه پیسې لري هغه هم ځان ته خاورې کړي او خپل یعنې هغه امید چې د هغه هم لاسه ورکړي. دغه دپاره نه ریکمنډ کوي خلک دې نه مخکې چې ته وایي نه پوهېږې پرې مه شروع کوه. چې کله پرې پوه شولی، کله د ځان ته خبر کو، کوم هسې ځان ساتلی شي، نو بیا یې که شروع کړې مشکل نشته ده. دغه دپاره هم خلک نه ریکمنډ کوي چې ولې خلک زیاتر پیسې خپل بایللي دي پکې. درېیمه نقطه دا ده چې منیپولیشن زیاته. منیپولیشن مطلب چې زر دې دوکه کوي. دلته څو رقمه ټریډران دي، یو نوي راځي انویسټمنټ کوي، هغه هم دغه چارټ باندې راځي. یو دا دی چې کلونه په دې ځای کې پراته دي، هغه کولی شي چې تا دوکه کړي. یو دم یو کوین اخلي ډېرو پیسو په ډېر مقدار باندې، هغه جګېدو روانې ته وایي والا دا جګ شو، دا به نور هم جګ لاړ شي، زه دلته فایده کوم. هغه یو دم ګوري چې یو دم فورت لاندې راشي، ولې چې ټول کوین هغوی بیرته خرڅ کړي سي. دغه دپاره ته زر دوکه کېږي. دغه دوکو معنې چې تر څو نه یې پوه شوی ته ځان نشې رسولی، ته نه یې پوه شوی چې زه څنګه دې مارکیټ کې ځان وساتم. البته دا ټول خپل لارې لري، دا ټول خپل پوینټونه لري چې څنګه ته دغه مشکلات نه ځان وساتې، څنګه ته خپل ځان پوه کړې. دغه دپاره خلک نه ریکمنډ کوي چې ته کرپټو ته راشي. خو که دا پوینټونه تا ټول په نظر کې ونیول، مارکیټ باندې د ځان پوه کو، ټیکنیکل انالیسس باندې ځان پوه کو، فنډامنټل انالیسس باندې د ځان پوه کو، د دې والټایل اوسېدو باندې د ځان پوه کو چې دا ولې والټایل ده، څونه ځي او څونه راځي، څه رقم ته ځان وساتم، کم وختونه کې زه باید ټریډ وکړم. که منیپولیشن باندې د ځان پوه کو چې څنګه دا خلک تا منیپولیټ کوي، یعنی تا نه فایده اخلي، تا دوکه کوي، هغه دوکونه ځان وساتو، نو ته ډېر ښه کولی شي چې په ټریډینګ دنیا کې راشي. هېڅ مشکل نشته ده. صرف په دغه نقطو کې چې خبر اوسې بیا تا د مشکل نشته. که خبر نه اوسې ضرورت نشته ته کرپټو ته راشي. نو دغه وله هغه جواب چې ولې په تېره انټرویو کې ویلې چې تاسو باید یا زه خپله کرپټو خلکو ته نه ریکمنډ کوم.